د بغلان پوهنتون د داخلي سړک د رغولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د بغلان پوهنتون د داخلي سړک د رغونې پروژه د 3 میلیونه او 300 زره افغانیو په ارزښت د لوړ زده کړو وزارت په مالي ملاتړ د بغلان پوهنتون له داخلي بودیجې څخه په چټکۍ سره روانې دي چې ډېر ژر به یې کارونه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د بغلان پوهنتون داخلي سړک جوړونې پروژه د لوړو زده کړو وزارت په مالي ملاتړ د 3 میلیونه 3,32,280 افغانیو په لګښت په قرارداد ورکړل شوې ده. اوس مهال د یادې پروژې عملي چارې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې په دې سره به د بغلان پوهنتون مخامخ داخلي سړک په معیاري ډول ورغول شي. د یادې پروژې د عملي کارونو نظارت د بغلان پوهنتون ساختماني انجینر سربیره، د بغلان ولایت مقام مستوفیت، د بغلان ښار جوړونې ریاست استازو او په ټوله کې د بغلان پوهنتون ریاست او د مالي و اداري چارو معاونیت تر مستقیمې څارنې او نظارت لاندې ترسره کیږي. په نږدې راتلونکي کې به د یادې پروژې عملي چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. دا یادونه ده چې د لوړو زده کړو وزارت په مالي ملاتړ د هېواد زیاتره اماراتي پوهنتونونو کې د رغونې او بیا رغونې پروژې عملي کیږي.